په افغانستان کې د مکلفیت دوره. د وخت تر ټولو اړینه اړتیا مکلفه ملي اردو د ویاړلي خپلواک او په ځان بسیا افغانستان لپاره. پوځ یا اردو د یو هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. د کوم هیواد پوځ یا اردو چې نیمګړی وي نو اړینه ده چې هغه هیواد به هم په بېلابېلو برخو کې له کړاوونو سره مخ وي، ځکه چې غښتلی په ځان بسیا او خپله روزلی پوځ کولی شي چې د ملت اراده مظهر او د خپلو ملي ګټو په کلکه ننګه وکړي. پیاوړی پوځ د یو پیاوړي هیواد او ملت ښکارندویي کوي. زموږ هیواد چې د یو لرغوني تاریخ لرونکی هیواد دی او د جغرافیوي موقعیت له مخې هم د یو شمېر ځان غوښتونکو او ځان منونکو هیوادونو سترګې ورته نه غړېږي. د هیواد ته څښتن تعالی داسې کلتوري، طبیعي، تاریخي او مذهبي اعزاز ورکړی دی چې هیڅکله به یې هم دښمنان کم نشي. د دې سترو پانګو د ساتلو لپاره پکار ده چې دا هیواد یو پیاوړی او په ځان بسیا مکلفه ملي اردو ولري، څو د خلکو خولې مخکې له واځېدو وربندې کړي، ځکه چې بل روزلی پوځ ضرور له پردیو تکتیکونو کار اخلي او د بل تکتیک د لنډ مهال لپاره وي، خو خپل تکتیک هیڅکله له چا څوک نشي اخیستلی. افغانستان په مرکزي اسیا کې د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې تل د نړۍ د زبرځواکو د پله په توګه پاتې شوی دی، خو په تاریخي پیر کې زموږ ټولې بدبختۍ زموږ د خپلو مشرانو په تېروتنو پورې تړلي دي. هغه ځکه چې هغوی د ملک بنسټیزې او اساسي رغونې ته پام نه دی کړی او یا یې پکې ناغېړي کړې ده. په دې نږدې کې ولسي مشر ملي سیاستوال ښاغلي نوررحمان لیوال د ملک مشرانو ته یو په زړه پورې وړاندیز وکړ چې باید د هیواد د بقا په موخه په هیواد کې د اجري اردو ترڅنګ مکلفه عسکري هم رامنځته کړي، څو زموږ خلک د خپل پوځي ځواک درلودونکي شي، ولس په خپل وسلوال پوځ کې ځانونه وویني او د خپلو ساتونکو نه واټن وانخلي. ښاغلي لیوال ویلي حالاتو ته په کتو سره د وخت اړینه اړتیا دا ده چې باید په هیواد کې د مکلفیت دوره رامنځته شي. په دې سره به له یوه پلوه موږ د یو پیاوړي پوځ درلودونکي شو او له بل پلوه به موږ په پردیو پیسو خپل ځان ته د کار کولو له مفکورې هم خلاص شو او خپلو ځوانانو ته به مو د کار زمینه هم برابره کړې وي. ښاغلی لیوال وایي ښاغلیه احمد ضیا که له تا سره په رښتیا د سولې او د هیواد د مظلومو بچیانو د مرګونو ناورینونو څخه په تلپاتې بڼه د ژغورلو غم وي او د تیر حکومت په څیر د دې ښکار نه وي چې غله غلا کوه او د کور څښتنه بیدار اوسه. که په رښتیا غواړې چې هیواد له دې مرګونو ناورینونو او ډیر سخت تاریخي پړاو څخه ویاړلی، خپلواک او په ځان ویسا بهر کړې، نو ښه به دا وي چې زما دغه غوښتنه ومنې، ځکه د ملت د برخلیک هر څه ستا په لاس کې دي. تاریخ به ستا په کړنه او زما پر دغه غوښتنه قضاوت کوي. همدا یې وخت دی چې په چټکۍ سره د اجري اردو ترڅنګ د مکلفې اردو جوړول پیل کړي. افغانستان په دې وخت کې دواړه عسکري سیسټمونو څخه کار اخیستلو ته اړ دی. د هیواد په دې حساس پړاو کې باید مکلفه اردو په دې ډول رامنځته شي. لومړی د اوسنۍ اردو مسلکي او تجربه کار غړي باید اختیار ولري چې په اجره یا مکلفه اردو کې خپله دنده ترسره کړي. دویم ملت دې هم اختیار ولري چې د هیواد لپاره مکلفې اردو یا اجري اردو په لیکو کې ملي عسکري خدمت وکړي. هغوی چې نوې اجري اردو ته ځي باید تړون یې له 10 کاله څخه کم نه وي. هغه کسان چې خپله د مکلفیت دوره تیره او اردو کې دنده خپل مسلک ټاکي اجري اردو کې دې په دنده وګمارل شي. دریم هغوی چې د عسکرۍ وړ خپل بچي د مکلفیت عسکري دورې ته ناسته وي او غواړي چې خپلې شتمنۍ د هیواد د عسکري خدمت لپاره وکاروي. د مکلف غړي د کورنۍ د ټولو اساسو د څېړلو او نرخ ټاکلو څخه وروسته د کورنۍ د مکلف غړي د مکلفیت په پیل کې د ټولو شتمنیو 10% برخه د ملي اردو بودیجې ته ورکړي او له دې سره سره د مکلفیت د دورې د هر کال په پای کې د کورنۍ د کاروبار له خالصې ګټې څخه 25% باید د ملي اردو بودیجې ته ورکړل شي چې په دواړو وختونو کې باید دغه ورکړه د ملي اردو د یو عسکر د کلني لګښت څخه کم نه وي. څلورم هغه هیوادوال چې په بهرنیو هیوادو کې هستوګن دي باید د مکلفیت دوره ترسره او یا د افغانستان تابعیت اخیستلو سره هیواد ته په راتګ هم د ویزې فیس ورکړي چې لږ تر لږه د 1 میاشتې ویزې فیس
باید د یو عسکر د میاشتنۍ تنخوا سره برابر وي. 5 د ملي اردو لپاره په خپل هیواد کې د وسلو جوړولو د فابریکې ځای ټاکلو سره ژر تر ژره د وسلو جوړولو هوډ وکړه او د پانګې لپاره ټولو هیوادوالو څخه مرسته او بسپنه وغواړه. زه په خپلو هیوادوالو باور لرم چې د ټولو لویدیځوالو څخه به در سره ډیره مرسته وکړي. نر خو پرېږده چې خویندې او میندې به مو خپله ګاڼه درکړي، خو که ته دا باور ورکړي چې فسادګر به یې غلا کوي نه. دې سره به د نومیالیو افغانانو چې د خپل هیواد د ساتنې او پرمختګ لپاره د خپل مال او سر څخه تیر دي مورال اوچت او هیواد به د ستونزو څخه وژغورل شي. د مخالفینو بهانه به ورکه شي چې ملي اردو د بهرنیو په چوپړ کې ده. د بهرنیانو به هم لاس سپک شي چې زموږ اردو د دوی د ولسونو د مالیاتو په خیرات چلیږي. د دوستو هیوادونو بې قیده او بې شرطه مرسته دې په ملکي برخو کې ومنل شي. اردو دې رښتینې خپلواک وي تر څو اردو خپلو خلکو ته بشپړه ژمنه پاتې شي. شکر دی ټول مسلمانان یو. د مسلمان لپاره حب الوطن من الایمان دی. تاریخ د دې شاهد دی. افغان ملت د دې وړتیاوې او ځواک لري چې له خپلو ملي نواميسو څخه دفاع وکړي. دا هیواد د ملت په ټولو وګړو حق لري او د هر وګړي ایماني دنده ده چې د مکلفیت دوره ترسره کړي. دا کار به ولس ته په ملي اردو کې د رښتینې ملي یووالي، نظم او ژمنتیا درس ورکولو سره سره زموږ عسکري اړتیاوې په زغرده د بهرنیو مرستو څخه پرته پوره او په سوله کې به مرسته وکړي. دا وخت زموږ ګاونډیانو سره سره د نړۍ نیم هیوادونه مکلفه اردو لري. د ارواپوهانو او سیاست پوهانو له انده مکلفه اردو د همغږۍ او ټیم جوړولو تر ټولو غوره تجربه ده چې افغانان په دې وخت کې ورته تر ټولو ډیره اړتیا لري. ملي اردو به د هرې کچې، سیمې، ژبې او توکم خلک په یو ځای راټولولو او کار کولو سره ملي یووالي او ملي پیژندګلوۍ رامنځته کولو ته اړ کړي. د ولس او اردو ترمنځ به درناوی رامنځته شي او هیواد به مو له سترو ناورینونو او مرګونو ستونزو څخه خلاص شي ان شاء الله. پوځي کارپوه ښاغلی جنرال حیګل سلیمان خیل هم د مکلف اردو پلوي دی. نوموړی وایي چې د مکلف اردو یوه ګټه دا ده چې په دې اردو کې د وطن پرستۍ روحیه د اجري اردو په پرتله ډیره پیاوړې وي او د اساسي قانون 55مه ماده هم همدا حکم کوي چې باید په هیواد کې د مکلفیت دوره رامنځته شي. په مکلفیت دوره کې روحیه د وطن پرستۍ ژوندی کیږي او د روحیه د وطن پرستۍ په د افغانانو په ټول هغه چا کې چې عسکري مکلفیت دوره تیري دغه روحیه تر ابد تر مرګ پورې په دوی کې ژوندی پاتې کیږي. دغه روحیه د وطن پرستۍ په دوی کې نه وړي. د اساسي قانون 55مه ماده داسې حکم کوي ګوره له هیواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجیبه ده. د عسکري مکلفیت د دورې د تیرولو شرطونه د قانون د لارې تنظیمیږي. یعنی 55مه ماده حکم کړی ده چې په افغانستان کې باید د مکلفیت دوره شتون ولري او باید دا عملي شي. یو شمېر کارپوهان په دې ان دي چې د اوسني حکومت لویه تېروتنه هم دا ده چې په هیواد کې د مکلفیت دوره تر دې دمه نه ده رامنځته کړې. ښاغلی جنرال محمد طاهر یرغل وایي چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې همدا مهال د مکلفیت دوره جاري ده او بریالی هم ده. دا اوس که موږ د نړۍ د اکثره هیوادو وسلوال پوځونه مطالعه کړو نو اکثریت د مکلفیت د دورې په بنسټ باندې دوی وسلوال پوځونه جوړ کړي. له بعد مرغه چې په افغانستان کې د دغه جنګو او د ډاکټر صاحب نجیب الله د رژیم د سقوط نه وروسته دا شیرازه سره وپاشېدله. کله چې نوی حکومت راغی او دلته د دیموکراسي سیستم راغی دوی هم په اول کې دغه ته توجه ونه کړه. نو هر دلیل چې دوی سره و و زه فکر کوم چې دا هم یوه تېروتنه وه او یوه اشتباه وه. یعنی دوی به دا اول پام کړی دوی دا کار کړی. دا اوس هم ځان چې د مکلفیت دورې باندې سره چې هر چا مخالفت کړی له اول څخه زه فکر کوم چې یوه تېروتنه یې کړې ده. له دې طرحې سره چې په افغانستان کې باید وسلوال پوځ د مکلفیت په اساس باندې جوړ شي سخت قدرداني کوم، سخت ملاتړ کوم. زه وایم چې که دا قانون دوی پاس که د ما شپږ زامن دي چې دغه هر یو دغه قانون سره برابر و نو زه به خپله لاسنیوی ورولم او ما لرې ولایت یې ولیږي.
ښاغلی سلیمان خېل وایي چې دا د امریکایانو او انګریزانو یوازینۍ توطیه وه چې افغانانو په قانون کې د مکلفیت دوره راوسته، خو دوی د دې دورې پر ځای موږ ته اجیره اردو رامنځته کړه. نوموړی وایي چې د مکلفیت په دوره کې دا ګټه هم شته چې په مکلفه اردو کې ولس خپل ځان ویني. یګانه لاره چې موږ هر ملت خپل ځان په اردو کې وویني د مکلفیت دوره ده، بله لاره نه لري. یو د مکلفیت دورې په ارتباط د انګریزانو د امریکایانو دا دوهمه توطیه ده چې په افغانستان کې مکلفیت دوره په قانون کې راوسته د افغانستان خلکو، ولې دوی دغه د مکلفیت دوره یې لرې کړه، په مقابل کې اجیر اردو جوړ کړه. ښاغلی یرغل له ښاغلي لیوال سره په یوه خوله دی، خو نوموړی د مکلفیت د دورې د رامنځته کېدو لپاره سرتاسري امنیت او په ټولو وګړو د قانون یو شان پلي کېدل اړین شرط ګڼي. د مکلفیت د دورې عسکر ښه نتیجه ورکړي نسبت اجیر ته. دلته دغسې یو مضبوط قانون هم ورته پکار دی، یو مضبوط د قانون تطبیق ورته پکار دی. اکثریت چې دا اوس وسلوال پوځ ته راغلي دي، تاسې باور په خدای وکړئ له مجبورې ورځې څخه راغلي دي، که هغه ته په فابریکه کې کاري، که هغه ته په کرونده کې کاري، که هغه ته په بازار کې تجارت کاري، هغه دلته نه راځي، ځان نه وژني، ځان له دې مشکل سره نه مخامخ کېږي، خو مجبور شوي دي راغلي. زه وایم چې دا موږ هم د مکلفیت دورې خلک درلوده او هم د احتیاط دورې خلک درلوده او هم یو تعداد د داوطلب په نامه باندې درلوده. کېدای چې دغه اتحاد وسلوال پوځ مثال تشکیل په مجموع کې فرض کوم چې 4 لکه ده، که دغه 4 لکه د تا مکلفیت دوره پوره نه کړي نو کېدای شي چې بهتر دې ته داوطلب خلک ونیسي، په معاش خلک ونیسي. پوځي چارو یو بل شنونکی ښاغلی جنرال زلمی وردګ وایي کوم هیواد چې بېوسه وي، ناتوانه وي، باید چې مکلفیت دوره پکې رامنځته شي، ځکه چې د هیواد هر وګړی د خپلې خاورې په ساتلو اړ دی. هغه ملک چې فقیر وي، ناداره وي، خودکفانه وي، توان ونه لري، بهترین سیستم ورته مکلفیت دوره دی، ځکه چې دغه مملکت هر وګړی مسؤلیت د خپل د وطن ساتنه لري، باید خپل وطن ساتنه فرض باید دوی ادا کړي، ځکه چې دوی دغه توان نه لري چې یو څوک ته معاش ورکړي، په د معاش په سیستم باندې یا د دوی په خپل درخواست خواهشي باندې هغه وظیفه انجام کړي. نو بالکل د وطن ته ضرور د مکلفیت دوره چې په دې وطن کې باید مکلفیت دوره وه. ښاغلی جنرال سلیمان خېل وایي اوسنی اردو د معاش لپاره خپلې دندې پر مخ وړي. څه ډاډ موجود دی چې که په اوسنۍ اجیره اردو اوسنی ورکول کېدونکی معاش راکم شي نو دوی به بیا هم د خپلې خاورې د ساتلو لپاره وسله پر ځمکه کېنږدي. مکلفیت دورې ته موږ ویلی شو چې ملي اردو زموږ ملي اردو ایجاد شوه، زموږ ملي پولیس ایجاد شو او زموږ ملي امنیت ایجاد شو، ولې په اوسنۍ شرایطو کې د اجیر په صورت کې موږ هیڅ وخت نشو ویلی چې موږ ملي اردو لرو، ملي پولیس لرو، ملي امنیت لرو. دوهمه مسله ده چې ډېر په ارزان قیمت مکلف دوره هغه مکلف ده چې خپله 2 کلنه یا 3 کلنه مکلفیت دوره تیرې کړي، په هر رقم چې وي د افغانستان په بودیجه نه هم دومره تاثیرات نه راولي. لیکن اجیر اردو په اوسنیو شرایطو کې یا د آینده د افغان په شرایطو کې دا اجیر اردو د معاش په خاطر ده. په دې اجیر اردو کې موږ نه وینو ټول قومونه بخصوص په لیډرشپ کې، په لیډرشپ د اردو کې د امنیتي سکتور کې موږ هغه هر څوک ملي یعنی ملي روحیه پکې نشته، او په صفوفو کې په افرادو کې وطن پرستی روحیه شته، تلفات ډېر ورکوي، ولې آینده یې مرموزه ده، آینده یې یعنی شفافه نه ده چې آیا که چېرته دغه معاش پرې راکم شي، آیا دغه عیاشۍ چې فوق العاده پخوا چې سرداران و داسې عیاشه نه درلوده، د نوو شرایطو کې دا عیشه ورکول کېږي، که دا عیاشه پرې راکمه شي آیا دی به د معاش راکم شي، آیا دی به د اجیرې وظیفې ته ادامه ورکړي. جنرال وردګ بیا ټینګار کوي چې د مکلفې اردو ګټې د اجیرې اردو په پرتله ډېرې دي، هغه ځکه چې هر سړی پکې د وطن ساتنې احساس کوي.
ګټې ډېرې زیاتې دي که چیرې موږ واقعا افغانان په دې باندې پوه شو چې دا وطن د موږ دی، د دې وطن عزت د موږ عزت دی، د دې وطن پراختیا د موږ سرلوړي ده، که د دې وطن حرامښت د موږ سرلوړي ده. هر فرد افغان باید خواهشمند بدون د دې نه چې کوم معاش واخلي باید لاړ شي خپل مکلفیت دوره باید تېره کړي. بلخوا عام ولسي وګړي هم د مکلفیت د دورې ملاتړ کوي. د پښتو ټلویزیون په یوه ټولپوښتنه کې دا ښودل شوې ده چې په 90 افغانان د مکلفیت د دورې د رامنځته کېدو پلوي کوي. د پښتو ټلویزیون د ټولپوښتنې په لړ کې د یو شمېر هیوادوالو خبرې په ګډه اورو. او که چېرته د مکلفیت دوره راشي موږ ټول ځوانان ورته تیار یو. یعنی هر د دولت چارواکي خپل احساس وکړي د وطنوالۍ، نو هر وګړی دې ته تیار دی چې د خپل وطن څخه دفاع وکړي او دغه مکلفیت دورې ته حاضر شي. ځوانان هر قسم قرباني ته تیار دي. ورته دې وساتل چې ولې نه کوم دا مکلفیت دوره د 2 دورې بیا ورته کوم. ټول ځوانانو ته آماده دي، دغه وطن یې ټوله وینه ورکوي. نوم عبدالقادر ده، موږ د قندوز نه راغلي یو دلته کار کوو. ولې نه موږ خپل وطن لپاره خپل سر قربانوو. پوه شئ موږ دغه وطن هستو، دغه خاورې هستو، موږ دغه خاورې د خدمت لپاره هستو. موږ خپل د سر نه په د وطن کې تېر هستو. که چیرې د عسکري نظام په ټولو باندې راشي نو ځوانان دې ته تیار دي چې عسکري وکړي. زما نوم قیام الدین ده، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو ساختماني انجینر یم. بالکل په دواړو سترګو باندې زموږ وطن ده، په موږ باندې حق لري. دا تنها د اردو کار نه ده چې د وطن نه دفاع وکړي. باید هر یو افغان ده چې د افغان ده، که هغه د هر یو قوم سړی ده باید هغه د وطن نه دفاع وکړي. او په دغسې وخت کې په دغسې صورتحال کې به موږ ټول انشاءالله تعالی ټول هغه خلک چې واقعیت د افغانستان خلک دي او افغانستان پې ګران ده او ځان د افغانستان خلک ګڼي او افغانستان خپل ګڼي، زه فکر کوم چې هر یو داسې یو مخلص افغانی به هر یو افغانی به دې کار ته آماده وي. که چیرې په افغانستان کې د مکلفیت دوره رامنځته شي زما په ګډون ټول ځوانان دې ته تیار دي. زما نوم معراج دی او د کونړ د نرنګ ولسوالۍ نه راغلی یم. دې دپاره موږ د مال د حال د هر یو شي قرباني ورکول تیار یاست. بالکل دې ته موږ ټول آماده یو. زموږ د کور کشران مشران ټول دې ته ځوانان ټول دې ته آماده یو انشاءالله. بالکل د مکلفیت دوره باید رامنځته شي. که چیرته د مکلفیت دوره راشي موږ ورته حاضر آماده یو. دا ډېر یو نیک کار او ښه کار ده. د مکلفیت دوره راشي موږ ټول ځوانان آماده یو چې دا ډېر نیک کار ده. موږ ټول ځوانان ورته حاضر یو. موږ ورته ډېر د زړه په مینه ځواب وایو. د مکلفیت دوره ډېره ښه دوره ده. که د مکلفیت دوره رامنځته شوه موږ تیار یو. عسکري جبري شي او مکلفیت دوره نو موږ حاضر آماده یو چې خپل وطن او خپل خاوره وساتو. که چیرې عسکري جبري شي نو زه تیار یم چې د خپل ملک نه ساتنه وکړم. د زړه له کومې څخه تیاري نیسو او ورته آماده یو. ټول ځوانان د افغانستان تیار دي چې دې ته غاړه کېږدي او ورشي. زه د مکلفیت دورې ته تیار یم او موږ د مکلفیت دورې ته انتظار باسو. یا عسکري ته زه خپل هم تیار یم. د جبري عسکري چې په خوا په زمانه کې به په ځوانانو باندې تطبیق کېدله او راتلله، که چېرته دا په افغانستان کې بیا رواج شي یعنې راشي نو د افغانستان ټول ځوانان به دې ته تیار وي انشاءالله چې دې دورې د غاړه ته کېږدي او ورشي ورته. مکلفیت ته تیار دي. او دولت څخه موږ هیله ده چې په هر ولایت کې د عسکري نظام بیرته پیل کړي. کله چې خپل ستونزې په خپله هوارې کړو او خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړو نو نه به د چا د احسان پوره وړي یو او نه به چاته په لاس غځولو مجبور یو. د خپل هیواد د هر اړخیز پایښت لپاره د سرونو نظرانې ته اړتیا ده. خو که مرو له مرګ وروسته باید راباندې راتلونکی نسل وویاړي، نه دا چې په نوم اخیستنه مو وشرمیږي. درنو هیوادوالو، د خپلې خاورې ساتنه په هر فرد فرض ده او له دغه فریضې مخ ګرځول به مو له تلپاتې بریا مخ ګرځول وي. راځئ چې د پردیو د احسان وړونکو سوغاتونو، غرضي تنخواګانو او پوځي مرستې پرته خپله له پرتمه ډکه خاوره په خپله له هر نعتاره وساتو. که شازلمونه پوره نه شوه ګرانه وطنه، جنکۍ به دې ساتینه.